ته کله کله ګیله کوې چې زه هر څه غواړم الله پاک یې نه راکوي یا هر څه کوم الله پاک هغه څه چې زه غواړم نه یې راکوي پوهېږې تر هغې اندازې چې ستا ایمان قوي په همدغه اندازه به ستا غږ الله پاک اوري ستا لاسته راوړنې ستا د ایمان د قوت پورې تړلې دي کله چې ته خپل ایمان قوي کې الله پاک به ستا غږ مستقیم اوري کله به ګیلمن نشې ترې همدومره چې هڅه کوي همدومره چې ناهیله دومره انرژي دی منفي انرژي دی په مثبت بدل کا او الله پاک سره په اړیکه باندې کار وکړه پیاوړی کا لمونځونه کوه عبادت کوه الله پاک چې څه غوښتي هغه کوه یو ښه دیندار انسان شه څومره چې د ایمان پیاوړی کیږي همدومره به په ژوند کې ستا لاسته راوړنې ډېرې ورسره به ډېر خوشحاله او ارام ژوند لري او په هر څه کې به کامیابي داسې یو انسان به شي چې لاس پورته کړي نه به ردیږي. السلام علیکم.